تا خو د جانې نه پېژنې شېرعلي. ما زه څه پېژنم خو ته وایه که نه دا څه ګیاورۍ کې پلیز وکړه. یوه ښځه وه ډېره کوڅۍ وکړه. بیا د ما ورور جانه په لاره کې یو سپی و ډېر تږی و دې اوبه ورکړې وې. صحیح ده. په هغه باندې مې الله تعالی بښلې وه. صحیح ده. خدای مهربانه ده که اوس هم توبه وباسې 5 وخته لمونځ اودس شروع کړي ول خیر زه ما ورته الله چې څه کړي تا ګناهګار مې بندګانو ګناهګار نه یم خدای دې بښي. ما وویل که نه چې تا د کور نه راایستې یم اوس تا او جیا دلته کېنوله ما موسی راله اډوایس راکوي او دغه کوي نو تاسو ټول زه اوس صحیح لایق ستا په مور یې ومنډم موسی صاحب نن بعد یې ونه وینم که نه مور یې چاپ شه موسی زما ډېر ښه فرینډ دی. موسی په مور ټینګ وایي. موسی څوک دی دوستانو؟ موسی زما ډېر غټ فرینډ دی زما بیسټ فرینډ دی دلته د چانجو. جیا څه احساس کوې ته به د خپله غوسه څو کله دوامداره وساتې مثال دغه چې تا د مور یاره زه خپله غوسه تر قیامته پورې تر څو ټیک ټاک کې ما قسم کړی دی چې زه به چې تا او ځای سمیله کنځلې کوم او چې هغه له کوم کس ګفټینګ کوي هغه له به م خورغیم بس تر قیامته پورې چې تر څو ټیک ټاک یم شرعي ورځ پورې زه به ورله کنځلې کوم. جیا زه د دغه چې تا خور یم ما نوم بیکه تا اوس یو ښکلي شیشه باندې ورسم دی دوستانو یو 10 وارې شیشه وټکوئ یو 10 وارې ټول شپه ټول 10 وارې سکرین وټکوو. هسې دوستانو که یو خبر درته وکړم د کافر او د مسلمان منځ کې چې شي رنګونه ټول یو رقم دي خو څوک څه خبر دي که څوک دي دغه شته. ورالي دا تاسې کوم کار وکړو که دې خو جنتي یې چې په دغه کلمه وویلې وو لمونځ کې دا د جنت د تلو یو څوک راغلی دا